سلامونه ملګرو په دې هیله چې ښه یاستئ. اوس زه غواړم چې په دې باندې زه کله کلیک واخلم، صحیح ده، په دا سټوډنټ باندې کلیک واخلم د کارت باندې، نو باید ما سره یو الرټ راشي یا بل سکرین ته ما بوځي، صحیح ده. نو زه به دا څنګه کوم؟ زه به راشم د دې ویو په ځای باندې چې دی ما سره ټچبل اوپاسټي په نوم باندې بټن ده، نو زه به دا بټن ولیکم، صحیح شو، دا به دلته کلوز کړم. نو دا چې زه ولیکم ما سره کوم مشکل نه رامنځته کېږي، صحیح ده، یعنې هوبهو کارت راغی. اوس به دې نه وروسته زه ورته ولیکم چې آن پریس، او دې آن پریس ته به زه څه شی ووایم چې الرټ ماته وښایي، صحیح ده. سټوډنټ کارت کلیکډ، دا به زه سیف کړم او دا به لاندې کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. اوس چې زه دلته په دې رحیم باندې کلیک واخلم نو الرټ راښکاره شو، تاسو ښایي چې سټوډنټ کارت کلیکډ، باور کلیکډ، صحیح شو. فرضاً تاسو دلته ښایي چې دا نوم دې هم ورسره راشي، نو په دې ځای کې ورسره ولیکئ چې پلس سټوډنټ ډیټا ډاټ نیم، فرضاً دې ځای کې به لږ مسافه ورسره واچوو په دې شکل باندې. اوس به راشو تاسو سره به ښکاره شي سټوډنټ کارت کلیک رحیم، په دې باندې کلیک کړئ سټوډنټ کارت کلیک باور. دغه فنکشن آن پریس، صحیح شو، دلته موږ لیکلې ده، دا به موږ د انډیکس صفحې څخه کوو. اوس څنګه کوم؟ دلته زه راځم لومړی سر کې دلته ورته لیکم چې آن پریس، صحیح شو. آن پریس ما سره چې ده دا یو فنکشن ده او دا ما سره څه ریټرن کوي؟ وایډ، یعنې هېڅ هم نه ریټرن کوي تر دې دمه، صحیح شو. نو زه به دلته راشم په دې ځای کې ورته به ولیکم چې آن پریس، آن پریس ما ولیکه او دې ځای نه به زه دا ټول کاپي کړم، صحیح، او دلته به زه ورته ولیکم چې آن پریس. مشکل نه ورکوي، ښه ګوره دلته هم آن پریس دی، دلته هم آن پریس دی، تاسو دلته یو بل نوم ورته لیکلی شئ، فرضاً سټوډنټ کارت داسې نوم ورته هم لیکلی شئ، صحیح شو، څه ستونزه نه ورکوي. اوس به دا فنکشن موږ څنګه کوو؟ د سټوډنټ کارت څخه به یې کال کوو. زه به دلته راشم سټوډنټ کارت فنکشن، صحیح شو، او دا به مساوي کوم په دې رقم. په دې ځای کې به زه یو کال بیک الرټ وکړم او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې سټوډنټ کارت فرام انډیکس، صحیح شو. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې فرضاً هماغسې نوم هم پاس کړئ، څه مشکل نشته دی. نو تاسو به دلته راشئ ایټم ډاټ نیم، دا به زه اوس سیف کړم. نو ګوره کوم ستونزه ما سره اوس نه راکړي، صحیح ده، هماغه هوبهو ګوره دا ځل د انډیکس نه ما سره ده کال شو. اوس ملګرو زه غواړم چې د دې الرټ په ځای باندې زه باید یو سکرین ته لاړ شم، صحیح. نو دغه سکرین به ما سره ډیټیلز کې وي، صحیح. نو دا به موږ څنګه کوو؟ لومړی به راشو دلته اپ ته، صحیح ده، په دې کې به موږ یو سکرین جوړ کړو. نو دلته به زه راشم یو فولډر به اول جوړ کړم، ډیټیلز، فایل به داسې جوړوم، ښه، ټي اس ایکس. نو دې نه وروسته راځم دې کې زه فنکشن لیکم، په دې شکل باندې، او دې ځای کې چې دی زه ورته وایم چې ویو امپورټ کړه ماته د ریاکټ نیټیو نه، صحیح. دلته ما ټیپ پرېښی ایکسپورټ ډیفالټ، صحیح، او دلته چې دی ورته وایم ټکسټ ماته شو، یو سمپل ټکسټ ورته ښیم چې سټوډنټ آی ډي. دا سکرین ما جوړ کړ د ډیټیلز په نوم باندې، دا سټوډنټ ډیټیلز، صحیح. چونکې زه دلته کلیک واخلم اوس ما سره الرټ راځي، د دې الرټ په ځای باندې باید ماته بل سکرین راشي. نو زه دلته بېرته انډیکس سکرین ته راځم او په دې ځای کې چې دی د دې الرټ په ځای باندې هغه سکرین ته بوځم. نو دا کار به موږ څنګه کوو؟ دا به موږ په دې شکل باندې کوو. دلته به راشم د ایکسپو راوټر نه چې دی موږ به یوز راوټر په نوم باندې یو فنکشن به راواخلو. نو دا فنکشن ما راواخیسته، اوس به دې نه وروسته زه راشم دلته او په دې ځای کې به ورته ولیکم چې کانسټ راوټر از ایکوال ټو یوز راوټر، دا به زه انیشیالایز کړم. اوس دا راوټر چې دی دا به زه دلته یوز کړم، دا به څنګه موږ یوز کړو؟ دلته به زه راشم، دا چونکې فنکشن ده ما سره، دا هغه فنکشن ده چې زه کله په دې باندې کلیک اخلم نو د دې ان پریس ایونټ کال کېږي، صحیح ده. نو زه به دلته راشم ورته ولیکم چې راوټر ډاټ پوش. نو راوټر ډاټ پوش فنکشن موږ سره څه شی کوي؟ موږ د دې سکرین نه هغه بل سکرین ته بوځي چې هغه د سټوډنټ ډیټیل سکرین دی، صحیح ده. زه به راشم او دې ځای کې به ورته ووایم چې ډیټیلز سلاش ډیټیلز زموږ دا فولډر دی، صحیح ده، او په دې کې چې دا کوم فایل دی دې فایل ته لاړ شي، صحیح ده. نو چې لاړ شه آی ډي باید لاړ شي، ایټم ډاټ آی ډي، صحیح شو. نو کله سیف کړم نو تاسو ته به ښکاره شي دلته چې زه په دې رحیم باندې کله کلیک کړم نو دا به ما سره ډیټیل سکرین ته ځي، صحیح شو. که زه دلته راشم په باور باندې کلیک کړم نو ما
ام ډیټیل سکرین ته وځي. د دې نه وروسته به زه راشم ډیټیل سکرین ته. په ډیټیل سکرین کې دلته به زه دغه آی ډي شو کوم یا به نیم شو کوم یا همدارنګه ایج به شو کوم. صحیح ده. نو چونکې موږ آی ډي ترلاسه کوو، نو چې آی ډي ترلاسه کوو پکار دا ده چې موږ دلته یو پرامیز وچلو او یو سټوډنټ ډیټا باید د ډیټابیس څخه راواخلو. نو تر هر څه لومړی زه راځم دلته کانسټ آی ډي. صحیح ده. د آی ډي ما سره په څه کې راځي؟ په فرامز کې راځي. صحیح شو. یعنې پارامتر دی. د سکرین ته په پارامتر شکل باندې راځي ما سره سټوډنټ ډیټیلز. نو اوس به زه راشم دلته به وایم چې یوز لوکل سرچ فرامز. صحیح شو. نو دا به زه په دې شکل باندې ولیکم. اوس د دې نه وروسته زه راځم او ورته وایم چې دغه آی ډي چې ته کومه راخلې دا ماته دلته شو کړه. ګوره زه اوس رحیم باندې کلیک اخلم، تاسو ته ښکاري آی ډي سټوډنټ آی ډي چې دی 21. زه بېرته بک راځم باور باندې کلیک اخلم، تاسو ته ښکاري سټوډنټ آی ډي مو سره څومره 20 ده. ښه یو شی بل که تاسو دلته کلیک واخلئ ګوره دې ځای کې انفارمیشن باید موږ دلته ولیکو. صحیح ده چې دغه سکرین موږ سره څه کار کوي. نو دا به څنګه لیکو؟ لایوډ ته به راشو او په لایوډ کې به دلته ورته ولیکو چې سټاک ډاټ سکرین او دلته به ورته ولیکو چې نیم ډیټیلز هغه آی ډي. صحیح ده. دا ډیټیلز فولډر شو، آی ډي چې شوه د دې فایل نوم شو او د دې نه وروسته به ورته موږ چې ولیکو آپشنز. په آپشنز کې به موږ ورته دلته ټایټل ذکر کړو. صحیح شو. او دې ته به ولیکو سټوډنټ ډیټیلز. تاسو ته ښکاري دلته سټوډنټ ډیټیلز صحیح پراپر راغلی. نو تاسو دلته چې راشئ بېرته په بک بټن باندې کلیک واخلئ، نو دې ځای کې باور باندې کلیک واخلئ، تاسو به هم سټوډنټ آی ډي ښایي او همدارنګه سټوډنټ ډیټیلز. سټوډنټ ډیټیلز سکرین ته به راشم. صحیح. او په دې ځای کې به زه یو فنکشن ولیکم. که کوم ایرر ما سره راغی هغه ایرر بیا ماته شو کړه. صحیح ده. په دې شکل دلته به زه څه ولیکم؟ دلته به ورته ولیکم چې const data is equal to await student. صحیح. چونکې دا فنکشن یا دا پرامیز موږ سره جوړ نه دی نو موږ به لومړی چې وکړو اوس به د دې ځای نه راشو دلته به په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې get. صحیح شو. وخت کې زه get ولیکم ګوره دا پرامیز ما سره موجود نه دی نو موږ به لومړی راشو دلته به پرامیز جوړ کړو. صحیح ده. کلاینټ ته زه راغلم چې get دلته به زه یو پرامیز ولیکم spacing او د دې نه وروسته به دا ما سره یو فنکشن کار کوي try او دلته به زه ورته ولیکم چې catch. دلته به زه راشم const result is equal to await API dot get او دې ځای کې به زه ورته student هغه API به زه ورته خپله ذکر کړم. صحیح ده. چې زما API په دې نامه ده تاسو دلته ښکاري student slash ID. نو زه به دلته راشم slash dollar ID. نو د ID به موږ څنګه کوو؟ د پرامیس به دې ځای کې کال کوو. نو دلته به زه راشم ID ټایپ ما سره چې دی نمبر دی. صحیح شو. بیا به دې نه وروسته ما سره دا څه ریټرن کوي؟ ریزلټ به ریټرن کوي. ډېر ایزي. اوس به زه دلته راشم په دې ځای کې او دلته به ورته ووایم get. صحیح شو. دې ځای کې دا ماته وایي چې دا تا څخه ID غواړي. صحیح ده. نو موږ به څه کوو؟ دې ځای کې به ID ورته پاس کوو. صحیح شو. نو وخت کې زه د ID ورته پاس کوم نو ID اوس موږ سره چې دی ټو سټرینګ نو دا به موږ څنګه کوو؟ نمبر ته به یې کنورټ کوو. صحیح شو. ته راشم ورته ولیکم چې نمبر ID فوکس افیکټ ولیکو. صحیح ده. یوز فوکسډ افیکټ. دلته به زه ورته دا خپل فنکشن ولیکم. صحیح ده. لوډ سټوډنټ په دې شکل. دلته خو موږ ډیټا ولیکله، فنکشن هم کال شوه. څنګه لیکو؟ کانسټ دلته به زه راشم ورته ولیکم چې سټوډنټ. صحیح شو. سیټ سټوډنټ از ایکوال ټو یوز سټیټ. صحیح شو. یو سټیټ یې د ریاک څخه واخیست. دلته به زه اوس ورته خپل انټرفیس ذکر کوم. صحیح شو. دا چې ما کله ذکر کړ د دې نه وروسته به زه ورته ابجیکټ داسې ولیکم. صحیح ده. نو ID به اخلي، نیم به اخلي. صحیح شو. بیا به دې نه وروسته فادر نیم اخلي ما سره او د دې نه وروسته به STD ایج اخلي. صحیح شو. نو STD ایج کې هم زه 0 پاس کوم. تاسو سره دا ایرر لاړه. صحیح ده. اوس به د دې نه وروسته موږ داسې وکړو چې د سیټ سټوډنټ ته چې دی دې ته به ډیټا ور پاس کړو. دلته به راشو ډیټا ډاټ ډیټا. صحیح شو. په دې شکل باندې اوس په دا ټول صفحه کې یا سکرین کې چې دی موږ به راشو دلته به دا خپل معلومات ولیکو. نو دلته به زه ولیکم سټوډنټ ډاټ ID. دا به زه کاپي کړم، دلته به راشم دا به پیسټ. نو دلته به ورته ولیکم سټوډنټ نیم نیم فادر نیم student dot father name
او همدارنګه student age std age صحیح شو. دا چې کله سیو کوم نو تاسو به دلته ټول معلومات د سټوډنټ راشي. ګوري student id 20 student name باور student father name نومان student age درویش. که زه دا بیک کړم او اوس دلته په دې رحیم باندې کلیک واخلم تاسو به د رحیم معلومات ټول راشي. student detail screen دی صحیح ده. بیا په بله ویډیو کې چې دی را روانه ویډیو کې د دې سټایل او ډیزاین باندې به کار وکړو. دلته به ایډیټ ډیلیټ بټن هم وکړو. د دې څخه به موږ یو سټوډنټ ډیلیټ کولی هم شو او ایډیټ کولی هم شو. صحیح ده. اوس زه غواړم په انډیکس صفحه کې باید موږ دلته یو بټن ولرو تر څو موږ وکولی شو چې یو بل سکرین ته لاړ شو او هلته موږ یو سټوډنټ اډ کړو. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم او دې ځای کې زه یو بټن جوړوم ټاچبل اوپاسټي. دې کې زه ورته بل یو کمپوننټ ذکر کوم. صحیح ده. کمپوننټ ورته لیکم چې اډ سټوډنټ. دا چې زه کله سیو کړم اډ سټوډنټ په لاندې برخه حصه کې دی. صحیح. نو اوس به دې ته موږ لږ سټایل هم ورکړو. نو زه به لومړی دلته راشم ورته ولیکم چې سټایل اډ بي ټي ان. صحیح ده. دا نوم ما ورته ورکړ. اوس به دې نه وروسته زه راشم نو لومړي سر کې به ورته ووایم چې دې ته ته بیکګراوند ورکړه، بیکګراوند کلر ورکړه. نو کلر به موږ کم کلر ورکړو. دلته به راشو اف اف به زه ولیکم، دلته به زه کلیک کړم او په دې ځای کې به فرضاً دغسې یو ډارک بلو یو رنګ به ورکړو. صحیح ده. راشم ویټ به ورکړم. ویټ به ما سره څومره اخلي ده 50 پکسله. صحیح ده. او همدارنګه هایټ به څومره لوړوالی دا به هم 50. صحیح شو. styles د اډ بټن چې د دې رائټ ما سره شل که فرضاً او همدارنګه باټم هم ما سره د دې شل که. دا به سیو کړو. نو زه به راشم د دې هایټ او ویټ به چې دی لږ زیات کړم. صحیح ده. فرضاً اتیا به واخلم څنګه کېږي. نو دا په دې شکل باندې تاسو سره ښکاره شو. بله خبره دا ده چې دلته به مارجن باټم هم ورکړو. زه به دلته ورته ورکړم چې 30. نو دا په دې شکل صحیح شو. اوس دا خو د دې بټن سټایل شو. د بټن کې دننه یو ټیکس موجود دی چې دا سټوډنټ په نوم باندې دی. صحیح ده. نو تاسو یاد سټوډنټ هم ورکولای شئ، یوازې یاد هم ورکولای شئ. زیاتره موبایل اپ کې چې دی موږ زیاتره ټیکس بیس لیکل نه کوو. صحیح ده. فرضاً دلته زه پلس ورکوم. دا پلس په دې خاطر ورکوم چې خلکو ته معلومه شي چې دا پلس موږ سره د اډ سکرین معنا لري. صحیح. زه به دلته راشم سټایل ته او په سټایل کې به ورته سټایلز ذکر کړو. صحیح. نو را به شو اوس به د ټیکس لپاره چې دی موږ سټایل ولیکو. نو دلته به زه ورته ولیکم بټن ټیکسټ. دلته به ورته ولیکم چې فونټ سایز زما فرضاً 15 دی. که دلته تاسو ته ښکاري ډېر کوچنی دی. زه به کلر ورکړم ورته اف اف تر څو معلوم شي تاسو ته. صحیح ده. بي ټي ان ټیکس ما چې دی ورته لیکلی نه دی. نو زه به دلته راشم سټایلز ډاټ بي ټي ان. صحیح شو. نو دا چې زه کله ولیکم تاسو ته ښکاره شو چې ما سره پلس چې دی د رایټ سایډ کې دی او ډېر کوچنک دی. صحیح ده. لاین هایټ چې دی صحیح ده دا ما سره څومره که 30 که. زه راشم لږ بیا غټ کړم 30 ورته ولیکم. نو څه ناڅه اوس غټ شو. صحیح ده. بله خبره دا ده چې په دې کې دا ټیکس چې دی دا موږ سره سنټر ته رانغی. نو موږ به څنګه وکړو په دې ځای کې به الاین ایټمز په نوم باندې دا به ورته ووایو چې په دې کې دا کم ایټمز چې دي دا هم سنټر ته که ګورئ. نو دا پلس بټن موږ سره پلس ټیکس چې دی دا موږ سره سنټر ته شو. اوس د دې نه وروسته زه به راشم په دې ځای کې به ورته ولیکم چې آن پریس. کله چې دا ایونټ کال کېږي نو ما سره چې وکړه یوه لټ شو وکړه. صحیح ده. اډ سکرین کلیک. زه به دا سیو کړم. اوس به راشم په دې باندې به کلیک کړم. نو تاسو ته ښکاري اډ سکرین کلیک راغی په دې شکل باندې. دا موږ سره د دې بټنې سټایل شو. اوس د دې نه وروسته زه غواړم چې یو اډ سکرین هم باید ولرم. هغه به زه څنګه جوړوم. زه به دلته راشم اپ ته او په اپ کې به زه اډ ولیکم. صحیح ده. نوم ستاسې پورې اړه لري چې هر نوم تاسو ورته ورکوئ لیکلی شئ. د دې نه وروسته به زه راشم ایکسپورټ ډیفالټ فنکشن اډ سکرین. تاسې ورته اډ سټوډنټ هم لیکلی شئ په دې شکل باندې. او د دې نه وروسته زه ورته وایم چې ریټرن کړه ما سره زما ویجټس. صحیح ده. and this is add student screen. صحیح شو. چې زه کله دلته کلیک اخلم نو باید چې وشي باید اډ سټوډنټ سکرین ته ماویسي. نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به هوبهو لکه موږ چې دلته لیکلی که نه راوټر
dot push add په دې شکل باندې صحیح شو باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري اډ سکرین ته زه لاړم دې ځای کې پراپر نوم ورکوئ نو د پراپر نوم لپاره به تاسې ډایوډ ته راشئ او په دې ځای کې ورته ولیکئ چې stack dot screen name او په دې ځای کې ورته خپل سکرین ذکر کړئ صحیح ده زما د سکرین نوم چې دی اډ دی صحیح ده د دې نه وروسته به چې وکړئ options او په دې ځای کې ورته ولیکئ چې title add student نو دا چې تاسو وسیب کړئ نو دلته به پراپر اډ سټوډنټ نوم راشي صحیح شو کله چې بک ووهئ ګوره تاسې به مین سکرین ته راځئ چې کله اډ ووهئ نو تاسې به اډ سټوډنټ ته ځئ او چې کله سټوډنټ باندې کلیک واخلئ نو تاسې به سټوډنټ ډیټیلز را روان لیکچر کې به سټوډنټ ډیټیلز کې او همدارنګه اډ سکرین موږ ډیزاین کوو ډېره مننه